ابلیس لږ غونته خیال کوه د علماء بې قدري به نه کوو. الله آدم علیه السلام له علم ورکه، فرشتو ورته سجده تعظیم وکړه. ابلیس وی زه علم ملم نه منمه، زه ورته سجده تعظیم نه کومه او الله په دې کې ستا خبره هم نه منمه، ځکه زه د اور نه پیدا یم، نه کوم ورته سجده تعظیم، د ده د علم قدر نه کومه. امام غزالی صاحب لیکلی دی ابلیس اتیا کاله د رب اتیا زره کاله د الله تعالی عبادت کړو. الله د جنت د ځمکې ته الله پاک را خوشې که، الله پاک لعنتي کولی. یو غټه خبره دا ده چې د الله نافرماني وکړه. قرآن کې الله فرمای ابا انکار یو که سجده نکوم، او رست الله وی واستکبرا، الله وی دا انکار بنا په تکبرو ګوره. الله پسې واستکبرا راوړو چې دا انکار بنا په تکبرو. آدم علیه السلام علم ورته سنخ کارېده، نو د الله خبره مو نه منله او د عالم بې قدري یې وکړه. الله تر قیامته پورې لعنتي که. د علماء به قدر کوي، د طالبانو برونو قدر کوي، او د علم هغه شرافت او لوی مقام هم ته نه معلوم شو. الله نه که یریږي، الله سوی انما یخشى الله من عباده العلماء. هغه د خسر مستر خبرې ته نه کوم عوام دي، خو د الله نه یریدونکي خلک څوک دی؟ علما دی. نو د علم دا لوی مقام دی. نو چې الله یو انسان له علم ورکوي او د عالم قدر ابلیس نه دی کړی، دا ابلیس کوشش کوي چې څوک برانه طالب کیږي نه، څوک برانه عالم کیږي نه. په علم کې غټ رکاوټ بیا څوک دی؟ هغه د ابلیس دی. کوشش کوي خلکو ته وسوسې ورچوي که دا بچی د علم وکړي نو دا به خوري سودا بس کیسه دی به بیا څه کوي؟ خوراک به د کم ځای نه پیدا کوي، کور به په څه باندې جوړوي، زندگی به څنګه تیروي. طالب که مدرسې ته روان شي نو سل وسوسې به ورته ورچوي، او که بیا مدرسې ته طالب لاړه او په درس کې طالب کېناسته وی غم مه کوه ملا کېږي به رانه نه. هغه د بابا آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر دې دمه پورې چې کوم وسوسې او سوچونه دي هغه به طالب ته ورچوي. هغه په کتاب ته خو ناست دي، خو سوچونه ورته شیطان ورچولی، وی غم مه کوه ټکې به هم رانه نه یادې. الله ستا نیکه له علم ورکه، ما ورته سجده تعظیمي ونه کړه، د الله خبره مې ونه منله، ستا د نیکه تعظیم مې ونه که، زه لعنتي شوم او ته به ما نه عالم کېږې. نو غټ دشمن زمونږ او ستاسو او د علماء څوک دی؟ دا شیطان. ان الشیطان لکم عدو مبین. الله ورته ښکاره دشمن ویلی دی، ښکاره غټ دشمن دی، غټ. او د دې شیطان نه چې ځان بچ کې په الله سره به ځان بچ کې ګورې، دا تا د عبادت نه وباسي. دا غټ خبیث دی، په موته باندې خر وز خی نشي. یو انسانو ناغه به بوډا سړی و، ناغه به دروازې سل کرته په شیطان باندې لعنت وي، سل کرته به شیطان ته خیرې کولې. مولانا شپلی تانوی رحمت الله علیه لیکلی د ځان نه ویم، نو سل کرته به شیطان باندې لعنت وي. دا بوډا بابا یو ځل دیوال ته ناستو او تشي متیازې یې کولې. نورونو یاد وساته چې یو ځای کې تشي متیازې کې نو په سخت ځای باندې تشي متیازې مه کوه. ولې؟ ځکه د هغې غدارې به تاله درشي. هغه ځای که سختي په ډکې باندې ځان توپړه که، د هغې غدارې تاله در نشي. تشو متیازو دارونه ځان ساتي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي استنزهوا من البول، ځان د بولو نو ساتي. فإن عامة عذاب القبر منه، اکثر عذاب قبر د دې نه دی. بعض انسان ته چې الله د قبر د عذاب ورکوي نو دا د بولو نه ځان نه ساتي، نو په نرم ځای باندې متیازې کوه چې دارې درله نه درځي.
نو هغه سړی به دروازې په شیطان باندې سل ځل لعنت وي بوډا سړی نو دیوال ته ناستو متیازې کولې ځکه ځان له به سپنۍ ځای ګورې یو سړی پې راغی ورته یې پاسه دیوال را پروزي پاسه کا د لاس نیو نیو او یو کشې وله ورکاخوې که پاسه متیازې به بیا کې او ته یې ظالمه جامې دې راله پلیتې کړې دا څه کوي پاسه دیوال را پروزي دی یې د لاس ناخوا که او چغې پې روغ کې دیوال را پروزي په دې کې خو چې غرش شو نو دیوال را پرېوت هغه سړی ورته وویل الله دې در سره خو کې اخر ته یې څوکه که زه د دې ځای نه پاسولی نه وم او زه د لاس نه راښکلې نه وې خو اوس به د دیوال لاندې شوم هډوکي به مې مات و مړ سړی یم زما هډوکي بیا کوم ځای ورتلل بوډا سړی یم اوس به مړ وم ته څوک یې زه مړه وایي څه کې خو بس دیوال نه مې بچ کړې نو نه نه وایي ځان به راته ښې تا خو ما سره خو کړل زما ډوکې د ماتېدو نه بچ کړل ما سره ما ته خو دې غټ خیر را رسولی دی یې څوک ځان راته ښایه پیژنم دی نه وایي زه هغه انسان یم چې هغه کس یم چې دروازې سل ځله ته ما ته خیرې کې سل ځله دروازې په ما باندې لعنت وې هغه کس یم ورته وایي انصافداره چې په تا دروازې سل کله ته لعنت ویم نو ته خو شیطان یې او شیطان خو چا سره ښه نه کوي نو دا ما سره دې ښه سینګه وکړل سپي بچیه ما سره خو دې خو کړل شیطان خو ښه نه کوي وایي ما خو د سره قسم په الله کې ښه کړي وایي دا د دیوال نه دې بچ نه کړم ښه دې را سره ونه کړل وایي دا قبر په غاړه ولاړې خو یا نن به مرې او یا به سبا مرې هسې په کنډه ولاړې مرګ د باندې را روان دی نو که دیوال در باندې را پروت نو ته به م راته لا جنت کې ګرځېدې شهید کېدې تا به م راته بوډا په جنت کې ټوپونه واله نو اخوا مې راکې ما وې ځکه نن دی او که سبا دې مرې چې د شهادت دا مرتبه ورته میلو نشي دا بابا به هم راته په جنت کې ټوپونه وایي دا دومره د الپلام و خبیث دی ده خیر وضع په موتا باندې پیرزو نشي نو د طالب د پاره به طالب العلم څنګه غواړي ستا د بچی د پاره به علم څنګه غواړي ستا عبادت نشي برداشت کولی ستا د بچی علم به څنګه برداشت کی علم خو ډېر لوی شی دی کنه